عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر د مازیګر مونږ شو نو بیا د بخانی غوښتو په تور د الله دپاره یو څو خان لل څو خان یې لل کړو چې الله ما وبخي جومات ته چې راغی نو مونځ ته لیټ شوی که هغه خلک نن وی زمونږ د حالات یې لیدلی او زمونږ د جوماتونه یې لیدلی وی چې دې کې څومره خلک دې ته راځي او څومره نه راځي نو هغه رونو ته خصوصا دا خبره واوروئ چې ګورئ زمونږ پیغمبر دا فتوا ورکړې ده چې کوم سړی مونځ نه کوي هغه کافر دی د پیغمبر دا فتوا ورکړې زما نه ده که سبا له څوک وایي چې ده ویلي یا وابیان وایي نه نه دا فتوا د چا ده دا د رسول صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو فتوا ده او د امت د امامانو او د علماو د مشرانو فتوا ده تاسو ته یو ناشنا خبره ذکر کړم نن سبا خو فرقې ډېرې زیاتې دي که شیعهګان بیا سنیان غټ تقسیم دی بیا په سنیانو کې دنده صوفیان دیوبندیان بریلیان او بیا په هغو کې دنه قادریان او چشتیان او بیا د څلورو مذهبونو والا بیا سلفیان او اهل حدیث او بیا جماعت المسلمین هم په ملک او بیا توحیدیان او زه داسې ناشنا خبره ته ذکر کومه د دې ټولو په مذهبونو کې مونځ پرېښوده ګناه ده یو سړی خو دا وایي که نباز راشي نو وایي داسې مسله خو موږ ته بیان کړي که نه چې د علماو به اتفاق وي زه ته بیانوم راشه ټولو به اتفاق دی مونځ نشي پرېښودی نو دا خو ومنه که نه یاره وایي دې علماو ګډوډ کړي وي څوک یو څه وي څوک بل څه هغه کوم کې چې اتفاق دی زه ته هغه ومنه ځه یو مولا هم دا نه وایي چې مونځ پرېښوده روا دی تاسو چا نه اورېدلي شیعه دا نه وایي بریلی هم نه وایي دیوبندی هم نه وایي اهل حدیث هم نه وایي حنفي هم نه وایي شافعي هم نه وایي مالکي هم نه وایي حنبلي هم نه وایي صوفي هم نه وایي یو هم نه وایي نو بیا ته یې سره پرېږده بیا خو ته د ټولو په مقابله کې ولاړې د دې ټولو په مقابله کې د امت اتفاق دی په دې مسله باندې په دې اتفاقي مسله کې ته ټولو په خلاف ولاړې او چې کله کسی مسله راشي مړه یاره دې علماو ګډوډ کړي نو څوک یو څه وي څوک بل څه وي دا صحیح ده چېرته یو عالم ویلي چې مونځ پرېښوده روا دي قصدن عمدن یو عالم ماته وښایي که نه چې د هر مذهبي ځه چې د هر مسلکي ویې بښایي دا خو اتفاقي مسله په دې کې ته څه شي ګډوډ کړي په دې ورې عمل نه کړي واوروئ دا حدیثونه هغو ته چې صرف د جمعې مونځ کوي او صرف د اختر مونځ کوي او واوروئ دا حدیثونه هغه چا ته چې کله به سخت او مصیبت راشي نو حجامت غټ کړي او تسبیح په لاس کې نیولي او ټوپۍ او نقلي دینداري شروع کړي جومات کې باید درې ورځې ناستي واوروئ دا حدیث هغوی ته واوروئ دا حدیث هغوی ته چې هغوی منځونه له نه راځي مګر دې دپاره راځي چې یراؤون الناس پلانې نن ډیره کې ده او پلانې نن جومات کې ده هغه راته ویلي چې زه به دې ینمه واوروئ دا حدیثونه هغوی ته چې مونځ پرېښوده دا څه دی د کفر دی